تازه او بد خبر افغان معلولینو په نیمه پایلوبه کې د انګلستان څخه ماتې وخوړه. ګرانو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر، ستړي مشئ. د معلولینو ترمنځ د کرکټ په نړیوال سیریز کې د سې شنبې په ورځ افغانستان او انګلستان معلولینو ملي لوبډلو نیمه پایلوبه ترسره کړه چې افغانستان په کم توپیر 10 منډو د انګلستان څخه ماتې وخوړه او د مخکې تګ څخه پاتې شو. په یاده لوبه کې انګلستان پچه وګټله او لومړۍ توپوهنه وکړه. انګلستاني لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې د 7 ویکټو په توان 140 منډې جوړې کړې او افغان لوبډلې ته د 148 منډو هدف وټاکه. د انګلستان دوه لوبغاړي شیرین آغا او جمیل وسوځول. کله چې افغان معلول لوبغاړي د هدف پوره کولو لپاره میدان ته ښکته شول، په ټاکلو شلو اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو سره 138 منډې جوړې کړې او په دې سره په یاده نیمه پایلوبه کې د انګلستاني لوبډلې څخه په 10 منډو توپیر ماته وخوړه. د افغانستان لپاره شعیب محسن 22 ناسوځېدلی او محمد نبی بیا 20 منډې جوړې کړې. د معلولینو کرکټ لوبغاړو ترمنځ په دې نړیوال سیریز کې افغان لوبډلې نور خپل سفر پای ته ورساوه. په دې رسمي سفر کې افغان لوبډلې د 15 لوبو څخه 3 وګټلې او 2 بیا وبېرلې. افغان لوبډلې په لومړي پړاو کې د بنگلادیش، پاکستان او انګلستان ته ماته ورکړه، خو له هندوستان یې بیا ماته وخوړه او ورپسې په نیمه پایلوبه کې د انګلستان څخه هم ماته ومنله. د دې سیالۍ پایلوبه به نن سې شنبې هند او انګلستان ترسره کوي. دا سیالۍ د روانې اګست میاشتې په 15 منټه د انګلستان په کوربتوب د افغانستان، انګلستان، هندوستان، پاکستان او بنگلادیش هیوادونو ترمنځ پیل شوې. نو ملګرو، ډیره مینه او مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه ولیدله. د لا نورو ښکلو معلوماتو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.